د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګریفیتس سره په ار کې ولیدل. د دغه لیدنې پر مهال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل واک ته د افغانستان اسلامي امارت پر رسیدو سره د نشئی توکو د کښت او اداري فساد پر له منځه وړلو سربیره په ډیری پرمختیایي برخو کې پرمختګونه شوي دي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د یو هیواد د پرمختګ او ځان بساینې لپاره امنیت ډیر مهم دی چې له نیکمرغه په افغانستان کې اوس مهال سرتاسري امنیت تامین شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل موږ د امنیت د تامین، عمومي عفو، اداري فساد ختمولو، پر نشئی توکو د روږدو کسانو درملنې او نورو بیلابیلو برخو کې د اسلامي امارت هڅې ستایو او ملاتړ یې کوو. نوموړي زیاته کړه د تیرو 40 کلونو په پرتله اوس مهال په افغانستان کې وضعیت ښه شوی او د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره امیدونه زیات شوي. د مارټین ګریفیتس په خبره نړیواله ټولنه د افغانستان د ستونزو حل په موخه له اسلامي امارت سره تعامل او دوه اړخیزو اړیکو ساتلو ته لیواله ده. اوس مهال دغه تعامل لپاره تر ټولو ښه فرصت برابر شوی او ډیری ستونزې حل شوي دي. په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له بشري مرستو د مننې ترڅنګ وویل اسلامي امارت د خپل هیواد د بهبود په موخه ټولې هغه ستونزې له منځه وړي چې نړیوالې ټولنې هم په اړه اندېښنې درلودې. نو اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه د پر ځان بسیا او آباد افغانستان لپاره رغنده رول ولوبوي.